له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو مینوالو خویندو ورونو ځوانانو او قدرمنو افغانانو سلام او درناوی وړاندې کوم هیله د جوړ روغ خوشحاله او نیکمرغه اوسئ د نننۍ خپرونې په یادښت کې یو لنډ مطلب ته بیا هم په ټینګار سره او په تکرار سره یادونه کوو او هغه دا ده چې ډنمارک ته د کډوال یا مهاجر په توګه راتګ د غیر قانوني لارو نه دا ځان سره ښې پایلې نه لري. ما په وار وار د دې خپرونې له لارې څرګنده کړې چې تاسو که غواړئ له افغانستان نه د باندې لاړ شئ، اوله خو هغه وطن کې سوله ده او قراري ده او کار یا بیکاري دا خو زما په یادېږي چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې هم بیکاري وه. خلک به تللی عربستان ته او هند ته، زموږ پلرونه به قصې کولې، هغه وخت پاکستان نه و، نو خلک به تلل هندوستان ته د کار پسې، د کور ګټه، د لاهور ګټه، قصې خلکو پې لیکلي دي. مهمه خبره دا ده چې که چیرې تاسو اروپایي هیوادو ته د کډوال په توګه ورځئ او رښتیا هم یو ستونزه او مشکل لرئ، کډوالي په ټوله نړۍ کې شته ده، دا یو د انسان طبیعي حق ده، کولی شي لاړ شي هر چیرې. دا ځمکه ټوله ځمکه اصل کې زموږ د ټولو انسانانو لپاره ده. خو مهمه خبره دا ده چې تاسو چیرې ځئ، څنګه ځئ او هغه هیواد ته چې تاسو ورځئ، وروسته له دې چې دا لارې یې وسنجوئ، نو بیا هغې هیواد کې شرایط وګورئ چې تاسو مني که نه مني. دا هم ډېره مهمه خبره ده. ته هلته چې ورځې ته هغوی ته څه وایې چې ته ولې راغلی یې، مثلا دا ډنمارک ته. دلته خو درې ډوله د اوسېدو لارې چارې دي. یو سیاسي پناهنده یا پناه غوښتونکی یا کډوال ده چې هغه په خپل هیواد کې سیاسي ستونزه ولري او د اسناد و مدارک ولري ثابت یې کړي چې زه په خپل هیواد کې د دغه سیاسي حرکت له مخې زه یا زنداني کېږم یا شکنجه کېږم او یا هم اعدامېږم او یا هم بندیخانې ته اچول کېږم. دا باید ثابت کړي. ښه، د ننني بحث خبره دا نه ده. د ننني بحث خبره دا ده چې که تاسو کله چې غواړئ مثلا ډنمارک ته راشئ، نو خو که ته لاړ شئ جرمني ته او یا د اروپا د اتحادیې یو هیواد ته ور داخل شي چې هلته ته د هغه هیواد ویزا ولري او یا هم هغوی تا په خپلو سرحدونو یا خپل هیواد کې ونیسي او بیا درته یو مدرک و سند هم درکړي چې ته دغه هیواد ته په غیر قانوني هیواد شکل راغلی، مثلا جرمني ته یا پولند ته یا یو بل هیواد ته، کنه د ګوتو نښې هم درنه اخلي. بناءً ته د همدغې شیبې نه د دوبلن د قوانین یا هغه مقررې تر اصولو لاندې راغلی. د دوبلن یا د هغه کنفرانس پایله یا پریکړه یې دا ده چې که چیرې یو کډوال یا د اروپا اتحادیې نه د باندې یو څوک راځي اروپا اتحادیې ته، هر هیواد چې د لومړي ځل لپاره دی ثبت که د هغه دخول دی هیواد ته دی ثبت که، بنان هماغه هیواد به دی دوسیه او غوښتنلیک به تر څېړنې لاندې نیسي چې بیا یې مني که نه مني. که چیرې تاسو عزیزانو یو هیواد ته راشئ او هلته درنه د ګوتې نښې واخلي، د ګوتو دا حتمي ده اخلي، کېدای شي تا سره انټرویو هم ولیکي، د دې وخت هم درنه کړي چې ته ووایې نه والله زه خو د پولند کې نه پاتې کېږم، زه وړاندې ځم مثلا ډنمارک ته ځم. دغه موقع هم نه درکړي، هغه ګوتو نښه درنه اخلي، یو ورق هم در باندې امضا کوي، وایم نه درته چې څه خبره ده، بس وایي ځه لاړ شه هغه کمپ ته.
ته بله ورځ هغې کمپ نه وځې ځې په غیر قانوني توګه پټ د یو چا په واسطه یا خپل ځې د هغه هېواد نه وځې او غواړې چې مثلا ډنمارک ته سویډن ته ناروې ته جرمني ته یا بل هېواد ته راشي ته دوبلنر یې یعنی د دوبلن د قانون یا مقررې تر اصول لاندې چې یعنی ته باید بیرته هغه هېواد ته ولېږل شي یعنی که ته راغلی له پولنډه ډنمارک ته ډنمارک کې به ته دلته یو کمپ کې واوسې تا نه یوه انټرویو اخلي یو وار دوه وار درې وار تر لس وارو به انټرویو زیات به تا نه مرکه اخلي چې ته څوک یې او ولې زموږ هېواد ته راغلی نو کله چې معلومه شوه چې ته له دغه مسیر او دې لار نه راغلی او په هغه لومړني هېواد کې مثلا پولنډ کې تا هلته د ګوتو نښې ورکړي دي او ته یو کمپ کې مالته اوسېدلی یو ورځ یا یو ساعت یا یوه شېبه اوسېدلی بنان ته د دوبلین د قانون تر اصول لاندې ته بیرته لیږل کېږي که ته وغواړې که ونه غواړې ګرانو عزیزانو زه دلته او زموږ د افغان غږ د راډیو تلویزیون ملګري په ډېر پرله پسې توګه د مهاجرینو او کډوالو له کمپونو سره رابطه او اړیکې لرو ورځو د کډوالو پوښتنې ته ورځو دلته دغه ټولنې چې دي د افغانانو فرهنګي ټولنې چې دي کلتوري ټولنې چې دي شوراګانې دي یا د جمعیتونه دي یا هر ډول ټولنې چې دلته د ځوانانو ټولنې د ښځو ټولنې داسې بېلابېلې ټولنې د افغانانو دغه ټولنې هم ډېر ځله ورځي د مهاجرو پوښتنې ته او خپله دا کډوالو مهاجر چې راغلي دي دوی هم ډېر علاقمند دي چې وګوري دلته افغانان څوک دي هغوی نه د دې شرایطو پوښتنه کوي دا ټول ورته ویل کېږي خو هغه ناوخته یي بیا نو هغه ناوخته یي ښه اوس نو زه چې اوس غواړم په دې باندې خبرې وکړم چې هغه بدې پایلې یې څه دي یو ته بیرته لیږل کېږي هغه دویم هېواد ته هغه لومړني هېواد ته وبخښئ چې ته ورته راغلی بیا هغې ځای نه دلته راغلی درې هېواده شول افغانستان نه راووتلې په پولنډ کې ونیول شوې یا ته خپله د پناهندګي ورکړه هلته او د ګوتو نښه یې درنه واخیسته او هسې موخه او هدف ستا دا چې وړاندې لاړ شي ډنمارک ته دریم هېواد د ډنمارک شي ته دویم هېواد ته بیرته لیږل کېږي دویم هېواد که تا ونه مني لومړي هېواد یعنې خپل هېواد ته د افغانستان ته بیرته لیږي خو ډنمارک تا افغانستان ته نه لیږي ځکه دا دریم هېواد شي دریم هېواد یې لومړي هېواد ته نه لیږي هغه خپل هېواد دی دریم هېواد یې دویم هېواد ته لیږي چې هغه پولنډ چې د بېلګې په توګه ما تاسو ته عرض وکړه ښه اوس تا ته یو رواني مشکل دلته پیدا شو څه بې سرنوشته شوې ستا دا برخلیک یعنې څه چې ته راغلی په یو امید 100,000 ډالر دې خرڅ کړي دي کور دې خرڅ کړی پلار دې در سره مرسته کړې یا ورور دې یا یو څه ول راغلی ښه د څه دپاره او ته خو ته 15,000 ډالر چې په افغانستان کې مصرف کې بهترین دوکان به ولري یو دانه کراچۍ واخله د ورځې 500 روپۍ 400 روپۍ تر 300 خو حتما خپل کور ته وړي خپل مور پلار یا بچیانو یا کورنۍ ته هغه روزمره ورځنی مصرف او لګښت تاسو پوره کوئ هیڅ مه راځه ښه دویمه خبره دا ده چې ته دلته اوس نو ځان پټوې په ډنمارک کې ځان پټوې هلته زه یو تور کار کوي هلته یو تور کار کوي په زیرخانو کې وو په فابریکو کې وو په ډېرو ځایو کې چې د پټېدو ځای خو نشته خو بیا هم خدای دې مل شي زموږ د افغانانو داسې پټ ځایونه پیدا کړي ښه هلته یو میاشت دوه میاشتې یو کال پورې پاتې کېږي بدترین نوعه د ژوند شېبې دي چې ته یې تېروې دلته ښه درېیمه اوس خبره څه ده درېیمه خبره دا ده چې تا پسې یو ورځې یو څوک راځي وایي زه چې ځو ته هغه هېواد ته لیږو ډېر کسان دي چې په دې پوهېږي چې ولا سبا سهار ما پسې څوک راځي دی دغه نن شپه دې ځای نه ځي تښتي بل چېرې دا چې لاړه
دلته خو یې مخکې ویل دي چې تا مونږ لیږو هغه پولنډ ته مثلا یا سربیا ته یا هر بل هېواد هغه لومړنی هېواد کوم هېواد چې تاسو ورته راغللی ښه ته نه یې دوی چې راشي وګوري د مهاجرت ادارې استازی له پولیسو سره دا نور هر څوک چې دي چې ګوري ته نه یې ستا راپور ورکوي دا نشته دا ولټوئ هر چیرې چې ته ونیولې او که یو میاشت وروسته یې ونیول که یو کال وروسته ته د یو سرغړونکي یا مجرم په توګه پېژندل کېږي چې ته تښتېدلی یې ځان دې پټ کړی ده دا ځل دې نو بیا خیر یو چېرته دې سم تړي بیا د هغې ځینه وړي دي هغه هېواد ته چې ستا د ګوتې نښې هلته وي یعنې بیا نو ډېر کسان زه داسې پېژنم چې د دغه هېوادو ترمنځ ورک دي ځي راځي بیا یې بېرته لیږي دوی بیا ځي بیا راځي په دې کې 4-5 کاله اخر کې لیونیان شوي جوړ سړی د کار انسان لیونی شوي دي قدرمنو دوستانو د دغه یادښت دا برخه ډیره مهمه وه زموږ همکاران په نورو مطالبو د خپرونې هلته اخته دي او زه راغلم چې تاسو ته د خپل عرض وکړم د څوم ځل لپاره یعنی ما دا څو وارې دا خبره کړې ده او بیا یې تکراروم ځکه چې افغانان په تېره بیا زموږ ځوانان په دې پلمه چې هلته کار نشته او یا په دې پلمه یا رښتیا به وایي چې هلته ژوند په خطر کې ده هغه موږ پورې څه اړه نه لري دغه ما پورې دغه مسله هېڅ اړه نه لري چې هلته ژوند په خطر کې ده که نه ده ته له شوقه راځې د ښه ژوند لپاره چې کار وکړې او که رښتیا هم هلته یو سیاسي مشکل لري دا ستا خپل کار دې کې زه هېڅ خبرې نه کوم موږ هېڅ حق هم نه لرو په دې کې وغږېږو هر کله راشي مګر په یاد دې ولره چې دغسې ده یعنې ته چې له افغانستان نه راځې تر دې ډنمارکه او یا د که موخه او هدف جرمني یا اتریشي نو ته د افغانستان نه راځې تر اتریشه ته باید بې باد و بې بخاره یې د چا خبره یعنې نه درنه چیرې ګوتې اخیستل شوي د ګوتې نښې نه هم ستا اسناد و مدارک د یوې انټرویو په ملتیا په بل هېواد کې اخیستل شوي وو هغوی له تا نه پوښتنې کړي چې ته څوک یې یا څنګه او یوه خبره بله مې هم کوله چې ډېر کسان دي غلط نوم خپل ورکوي دا د ګوتې نښې چې دي دا هغه اصلي نوم پیدا کوي چې ته څوک یې دا یې بل جرم که تا په پولنډ کې مثلا هلته دې ویلي چې زه یوسف هېواد دوست یم او دلته راغی وایي چې نه زه عبدالکریم یم نو دغه د ګوتې نښې هم دلته او هم په هغه پولنډ کې د دواړو د دوی ترمنځ خو ډیجیټال رابطه ده هم هغوی پوهېږي چې ستا اصلي نوم څه ده هم دوی پوهېږي ښه په دغسې یو حالت کې قدرمنو دوستانو ستاسو ژوند د ډېرې بدمرغۍ سره مخامخ ده د ډېرو ناخوالو سره مخامخ ده ګرانو عزیزانو هیله ده چې تاسو دغه مطلب ته ځکه پاملرنه وکړئ او یو بل ته یې ووایئ دغه ویډیو زموږ در سره شیر کړئ نه په دې خاطر چې ما ته کومه ګټه ده یعنې په دې معنا چې زموږ دغه خبرتیا خلکو ته ورسېږي زه دا د فیسبوک له لارې او د یوټیوب له لارې ډنمارک پېژندنه او د افغان غږ له راډیو تلویزیون نه چې موږ کار کوو ډنمارک پېژندنه خپروم ډېر ښکلي عکسونه د ډنمارک اچوم انځورونه یې فلمونه یې دلته د ژوند څرنګوالی ما ته ډېر کسان وایي وادو صاحب دا خو بلا تشبیه د ځمکې په سر جنت او موږ حتما هلته راځو وه سړی ګوره داسې نه ده دا خبره دلته زموږ یوه راډیو او تلویزیون ده دلته موږ د دغه ډنمارک نه خپرونې کوو دا ډنمارک باید معرفي کړو دا دې معنا نه لري چې دلته بلا تشبیه جنت ده او ځوړندې ډوډۍ دي او سپینې پونډۍ دي او پیسې په دې ونو کې د پاڼو په ځای دا پیسې دي ډېر ژوند سخته ده خو زه خو تاسو ته د خپل جب خبره کوم او د کور خبره خو دا به لږ خني بیا به کور کې خلک را باندې پخار وي وایي چې تا د کور ټولې خبرې وکړې نشته نه پیسې شته وروره دلته نه امکانات شته خدای باور وکړئ ته چې د اوله ژبه زده کوې بیا څه دې کې خو 4-5 کاله په دې لیونی کېږي
او همداسې نورې ناخوالې دا ټول وسنجو په قانوني توګه راشي. د ډنمارک یا د اروپا د بل هېواد هغو څانګو ته قانوني درخواست ورکوي، غوښتنلیک ورکوي چې تاسو غواړئ هغې ته راشئ. اوس د بېلګې په توګه همدغه ډنمارک کې د طبي چارو د روغتیایي چارو دا نرسانې نه دي، دې ته ډېر ضرورت ده که تاسو راسئ په قانوني توګه ډېره ګټه به وکړئ، هېڅ مشکل به ونه لرئ. په هر حال قدرمنو دوستانو، هیله ده روغ جوړ خوشحاله اوسئ. خدای دې زموږ او ستاسو وطن همداسې ارامه لري، جوړ او آباده دې لري چې هېڅکله هم څوک بیا مهاجرتونو ته اړ نه شي. د کار زمینه پیدا شي، ټولو ته فابریکې جوړې شي، مؤسسې تولیدي جوړې شي او زده کوونکو او محصلانو ته د تحصیل او د زده کړې زمینه برابره شي او یو ګلالای هېواد ولرو چې خلک د نورې نړۍ نه به راځي زموږ هېواد ته د پناه غوښتونکي په توګه یا د محصل په توګه یا د کارګر په توګه. نیکمرغه، خوشحاله، بسیا اوسه اوسئ او په تلو تلو کې تاسو ته د 2023 کال د رارسېدو له امله هم مخکې مبارکي وي.